وی د یو ښځې خاوند به ټول عمر بیماري لکه چې ښځې دې پټکې والې او ته ماسخوتن ورغلې نو ته هم پټکې وي لکه تبې نیولې ده بس تم تبې نیولې یو طرف ته پرېوځه نو دا د یو ښځې خاوند ټول عمر بیماري او دا د دوو ښځو خاوند چې دا د دوو سکروټو په مابین کې ژوند تېروي جګړې به ډېرې او د دریو ښځو خاوند دا روزانه کور کې میلمه او څلور ښځو خاوند وي روزانه د واده زلمي ځکه هره بیبي خیال ساتي نو تانوي صاحب ته یو کس وی مرګري چې حضرت تاسو روزانه جنت ته ځئ راځئ دوه ودونه هم کړي دي مزیم دي تانوي صاحب ورله ډېر عجیبه جواب ورک وی خبره دی ټیک ته زه روزانه جنت ته ځم راځم خو جنت ته چې ځې نو روزانه به په پولي سرات تېرېږي جنت ته چې موږ تاسو ځو ان منکم الا واردها پولي سرات باندې به تېرېږي هغه اړه جنت دی لاندې جهنم دی